سپین جومات چې په وروستیو کې بلا شهرت پیدا کړو مختلف قسمه د چای هوټلونه پکې ساز شو موږ پکې یو ځل مخکې هم خپرونه کړې وه خو دا چې دا ځل یې شهرت هوټل کې به د مختلف قسمه ځوانانو سره خبرې اترې کوو چې د ننګرهار هم راغلي دي او د لغمان هم راغلي دي او د کونړ مختلفو ولسوالیو نه راغلي دي ترڅنګ مې ریبار طلاق لکه تورمخې پنجابی منافق ساتلی نور ورسره کور نشم ګیله مه کوه چمته درتلی درته نور نشم ګیله مه کوه د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکی او نن د جمعې ورځ سپین جومات ته راغلو د ملګرو سره چکر زمیندار خپله څوک دی زمیندار اصل کې زم اصل کې زمیندار دی اصلي زمیندار زم نو دا خو موږ مخکې هم ګرځېدو چې اصلي زمیندار به چېرته وي خلکو ویل دا خو نه راوځي کور نه اصل کې هغه چې زمیندار په نامه لیدونکو سلامونه خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړې وي او د صحت او عافیت جامې به پر تن ولرئ دوستانو نن هم راغلی یم څوکۍ ولسوالۍ ته او څوکۍ ولسوالۍ کې ښکلې او لوکس سیمې ته سپین جومات ته راغلی سپین جومات چې په وروستیو کې بلا شهرت پیدا کړو مختلف قسمه د چای هوټلونه پکې ساز شو موږ پکې یو ځل مخکې هم خپرونه کړې وه خو دا چې دا ځل یې شهرت ډېر شوی دی او نور هم خوند راپرېښی و دلته ډېری ځوانان نازي چکر ته او د خپل چکر څخه انجوای اخلي دلته نو په دغه خاطر موږ اړ شو چې په دویم ځل لا شو دلته تاسې ته یوه بله خوندوره خپرونه جوړو سپین جومات چې داخل اوس ولاړ یم فلحال په کوم ځای کې به بخښنې سره دا د کونړ سین هوټل په نامه یادیږي د کونړ سین هوټل کې به د مختلف قسمه ځوانانو سره خبرې اترې کوو چې د ننګرهار هم راغلي دي او د لغمان هم راغلي دي او د کونړ مختلفو ولسوالیو نه راغلي دي ترڅنګ مې دوه ملګري ولاړ دي چې دا له ما سره راغلي خالد ارمان او علي خان او خالد ارمان له ما سره ملګري دي نو زه به په ګډه به مرکه کوو دوه ځوانان ناست دي د یو سره به خبرې وکړو سلام علیکم ورور ښی اجازه به وي ستړی مه شې وروره صحت ښه دی ته هم ستړی مه شې وروره ښی نو تاسې به راته ځان معرفي کړئ عبادالله مومند د خاص کونړ او ته وروره عبدالعزیز مومند د خاص کونړ ولسوالۍ منګوال کلي اوسېدونکی مومند صاحب دا راته ووایه چې سپین جومات څنګه ځای دی یاره په اوسنیو شرایطو کې د تفریح دپاره ډېر بهترین ځای دی د مشرقي ولایتونو ملګري حتی د نورو ولایتونو ملګري دلته د وخت د پیدا کولو سره راځي او دلته خپل ساعت تېري کوي ستاسې په آن د مخکې په پرتله د دې ځای مینهوال او یا سیلبین او یا چکرین څنګه دي اندازه یې څنګه ده اندازه یې خو زما په نظر باندې داسې خاص تفاوت پکې نه دی راغلی یوازې هغه نفر هغې اضافهوالی پکې شوی دی کوم چې مثلا په هغه وخت سره په دغه د حکومتي ساحو ته نشو راتللی مشکلات یې درلودل یعنې هغه سیاسي لحاظ باندې او ځینې ملګري شاید داسې هم اوسي چې مقصد اقتصادي حالات یې ښه نه وي ولې بیا هم په زیاته اندازه خلک راځي او تاسې هم کله کله راځئ کو موقع پیدا شي او بس رامنډه کوو یاره بس زمونږ چې سیزان غوندې ملګری دې راشي او داسې موقع وي نو چکر ته بیا دلته راځو او دلته خپله تفریح کوو نو زمونږ لیدونکو سره به تاسو څه شی شریک کړئ شعر جالبه خاطره د چکر کومه جالبه خاطره ولرئ شعر به در سره شریک کړم خو زړګی سېزلی نور په اور نشم ګیله مه کوه او چمته درتللی یاره نور نشم ګیله مه کوه او لکه کابل یمه مظلوم یمه بېحده یمه لکه کابل یمه مظلوم یمه بېحده یمه طاقت لرلی ستا د زور نشم ګیله مه کوه او دیدن دې بند لکه ښوونځی د ګلالۍ افغانو ځکه کتلی په دې لور نشم ګیله مه کوه او ریبار طلاق لکه تورمخې پنجابی منافق ریبار طلاق لکه تورمخې پنجابی منافق ساتلی نور ورسره کور نشم ګیله مه کوه
چمته درتللی درته نور نشم ګیله مه کوه خپله شاعري کله کله داسې شعر او دغه خاطره شعر چې مې وویلو دغه مو خپل دی که د بل چا دا شعر مې خپل دی تقریبا یو څو ورځې مخکې مې لیکلی دی یا خو بیخي نامې شاعري بس همداسې مقرر کړم داسې ډېر نه بریا دې غواړو مننه ډېره مننه ورور. سلامت اوسه. لیدونکو بیا هم ستړي مشئ یو بل ورور مې تر څنګ ولاړ دی له دې بیا هم وپوښتو چې سپین جومات څنګه ځای دی او دلته یې د چکر څخه خوند اخیستی دی او له کوم ځایه راغلی ستړی مشئ ورور صحت ښه دی لومړی کې به راته ځان معرفي میوند سالارزی د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکی او نن د جمعې ورځ سپین جومات ته راغلو د ملګرو سره چکر سالارزی صاحب دا راته ووایه چې سپین جومات نه دې خوند اخیستی د چکر نه البته کونړ خو چې دی طبیعي غرونه او طبیعي ځنګلونه ښایسته هوا لري نو دلته چې دی جمعه کې یو ورځ موږ حتمني د ملګرو سره راځو بیا چې دی دا سپین جومات ډېر زیات مشهور دی او بل د دغه ځي سمبوسې او چای نو دغه چې دی بس د ډېر لرې ځایونو نه ورته خلک راځي تر څو چې دی دغه ځینې دغه ماحول نه چې دی خوند واخلي او ساعت یې تېر شي ځکه چې ډېر طبیعي هوا او حالات لري علت څه دی چې د دغه ځای چای دومره مشهور دی ما هم ډېرو ځایونو کې د دې ځای چای صفتونه اورېدلي دي او همدغه و چې دلته راغلي نو داسې دی چې یو خو دغه ساحه چې ده دا ډېره ارامه فضا لري هر سړی د ښار نه کوشش کوي چې دغه اطراف ته راوځي تر څو دلته یې دغه ذهن هم ارامه شي او تفریح هم وکړي او بل داسې دی چې داسې د هرې ساحې یو دغه مهمي اوس لکه په جلال آباد کې چې دی په ننګرهار کې خلک د کامې شریخ ډېر صفت کوي همدغسې کونړ کې چې دی بیا د چي او د سمبوسو نو داسې دی چې دغه ساحه چې ده دغسې ماحول برابر دی چې هر سړی ورته راځي او په کونړ کې تاسې چکر ته یوازې سپین جومات ته راځئ که نورو ځایونو ته هم تللي یاست نو داسې دی چې مونږ خو چې دی کونړ ته د خیوې نه نیولې دغه ساحې پورې د دانګامه پورې تللي وو ناړۍ ولسوالۍ اسمار شیګل نو دغسې دی چې کله جمعګي شي بیا داسې نږدې راځو او کله چې داسې ډېره رخصت ولرو د وظیفې نه وزګار یو رخصتي هم ډېره نو بیا بره ځو دانګام ته ځو ایسته ناړۍ ته ځو خپله ناړۍ کې اوسېږئ یا ننګرهار کې اوسېږئ ننګرهار کې ننګرهار کې اوسېږئ څه مصروفیتونه لرئ ننګرهار زه خپله چې دی زراعتي شرکت لرو او د زراعت په بخش کې کار کوو زراعتي تخمونه او زراعتي دوايانې نو تاسې به زموږ لیدونکو سره خپرونه مو تفریحي ده شعر جالبه خاطره د چکر کومه جالبه خاطره یا ټوکه شریکه کړئ څه به شریک د هغه لره زه دغسې کې بند کړه ډېره مننه کور دې ودان سلامت اوسئ لیدونکو د دغه ورور خبرې تاسې واورېدې ځو ملتیا مو وکړئ نور خلکو سره هم خبرې کوو
اوس څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې د کونړ سیند هوټل ته راغلي وو. کونړ سیند هوټل کې نو اوس هغه مسؤل ته راغلو. دې سره به وغږېږو چې د دوی دغلته د دې هوټل مشتریان یا ګاهک څرنګه شوی دی په دې وختونو کې او د پخوا په پرتله د دغه ځای سیلبین یا چکرین څنګه دي. کاکا جان ستړی مه شئ. السلام علیکم راجان، تاسو ستړي مه شئ، بخیر راغلئ. ډېره مننه کاکا جانه. لومړیو کې به راته ځان معرفي کړي. زه عبدالغفار مومن خبرې کوم، د خاص کونړ اوسېدونکی او فعلاً مې په سپین جومات کې هوټل دی. کاکا جانه ډېره زیاته مننه. دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي چې دغه هوټل مو یاره د دې فعالیت کړی؟ یو کال یې وشو د خیر. یو کال یو کال. په دغه یو کال کې دلته د خلکو ربط عمل څنګه دی؟ او اصل کې سابقه هوټل موږ ما غاړه دا هوټل جوړ کړی په غاړه زمیندار په نامه. هم یو 15 کاله وکړو، بس هغه قرارداد مې پوره شو، هغه مې پرېښود، بس بیا دا زمیندار که نه زمیندار هوټل ته موږ مخکې هم راغلي یو مرکه هم پکې کړې وه. فکر کوم هغه وخت کې دا نه و دلته دا هوټل که نه دا نه وی جوړېده هغه ټیم کې. بس دې پلو مشتریان مو څنګه دي؟ ګاهک مو الحمدلله شکر الحمدلله. د هغې نه اوس دې پلو زما کار انشاءالله چې نور مو کېدو روان. زمیندار خپله څوک دی؟ زمیندار اصل کې زه یم. اصل کې زمیندار دی؟ اصلي زمیندار زه یم. نو دا خو موږ مخکې هم ګرځېدو چې اصلي زمیندار به چېرته وي؟ خلکو ویل دا خو نه راوځي کور. نه اصل کې هغه چې زمیندار په نامه جوړ کړی ما جوړ کړی اصل زمیندار زه یم. او هغه وروسته بیا موږ هغه بوټ ختم نه کړو، په دې خاطر باندې موږ نیت نه شو بدولی. هغه بوټ زموږ په نامه باندې اصلي زمیندار په لاس راغی. نو دا به راته ووایي کاکا چې دا زمیندار نوم دې ځان ته څنګه وقف کړی و؟ دې هوټل نه دې بیا څنګه ورکړو؟ بس دا ما پېښور کې یو هوټل کې کار کوو، دا نوم مې هلته خوښ شو، کوټوالي کې مې کار کوو او د زمیندار په نامه هوټل و. بس هغه نوم مې دلته کېښود په دې هوټل باندې. دلته چې مشتریان راځي د هغې سره ستاسو رویه څرنګه ده؟ الحمدلله شکر د ټولو اطرافیانو دغه نه تپوس کولی شي څنګه مونږ. او دلته مطلب یو څوک د ننګرهار او کونړ ته ځي که نه او شپه پرې راشي، دلته د شپې پروګرام هر څه شته، کمرې مې راسره شته، اتاقونه او کټونه چپرکټ هر څه راسره شته. او ګراهک ته ستاسې تخفیف څنګه دی؟ بس موږ کمره نیسي هغه بېل حساب دی، او کټونو کې زیاتره وخت داسې کېږي په دې هوټلونو کې او داسې ځایونو کې مطلب یو چا باندې شپه راغلي که نه په لاره، هغه کس د موقع نه استفاده کوي او د هغه کس نه ډېرې پیسې اخلي. تاسې به داسې نه کوئ؟ هغه نه کېږي. ورځ به موږ هم راخطا شو، بیا به همداسې چې مرکې له را نه شو، مطلب همداسې کومه شپې له راشو ورځې له. انشاءالله چې داسې زیاتې او ظلم د الله ته موږ نه کوي چې زموږ مرګورو ته تاوان ورسي. دا بل چا ته به ووایي چې هلکه دې هوټل له مه ځئ، دوی زیاتي والا دي. دا خو مې ټوکې وکړې کاکا جانه. واقعیت تاسې د کونړ لپاره لوی خدمت کړی دی، د مختلفو ولایتونو نه دلته سیلبین راځي او بیا ستاسو هوټل ته راځي، دغه هوټل راټول شوي دی او دغه ځای مشهور کړی دی. دا واقعیت یو ډېر لوی خدمت دی. تاسې ته یو څه نه په کم پیدا کېږي او کونړ ته مو لوی خدمت. همدقسې ده همدقسې ده. نو زموږ لیدونکو ته څه پیغام لرئ؟ مهرباني زموږ اورېدونکو او لیدونکو نه دا خاص ده چې زموږ سره ډېره همکاري دی وکړي او زموږ دا دغه مخکې ویسي انشاءالله. ولې په سترګو دلته چې په کونړ ته هر څوک راځي نو زه مطمئن او باوري یم چې اول به ستاسې هوټل ته راځي او دلته به چای څکي، ځکه د دې ځای چای ډېر مشهور هم دی. موږ د مخکې هم یو راپور مو جوړ کړی او په هغې کې موږ ډېر صفت کړی و، ځکه ستا هغه په هوټل کې چې کوم چای پخېدو هغه د صفت وړ و او اوس هم زه مطمئن یم چې همدغسې به وي. همدغسې به انشاءالله چې د هغې نه به کومه خبره به نه وي او نه به انشاءالله چې کوشش به کوو چې د دغه نه ښه کوو پیدا کوو ځای نه. ډېره مننه. کور مو سلامت اوسه. ډېره مننه. لیدونکو تاسې د زمیندار کاکا یا د دغه هوټل مسؤل خبرې واورئ. درنو لیدونکو څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې نن راغلي یو د کونړ سیند هوټل ته. د کونړ سیند تاسې ته معلومیږي دا د کونړ سیند دی او موږ د کونړ سیند تر غاړې ناست یو او د زمیندار کاکا د لاس چای څکو. نو تاسې هم چې کله کونړ ته راغلی او کونړو ته مې هم خواست دا دی چې دلته راشئ او د دغه خوندور چای نه خوند واخلئ او د دغه ځای نه خوند واخلئ. نو دا وه زما د نن ورځې خپرونه چې ما اظهار ارمان درته وړاندې کړله. تر بیا چې زه د خپل کیمرامین اکرام الله بیدارزي سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تر هغې مو پاک څښتن تعالی سپارم د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله. خدای په امان.